إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درنو قدرمنو راځه چې نن موږ د ځان سره سوچ او فکر وکړو چې د رمضان مبارک میاشت نن څومره روژه ده د روژې څو ورځې تېرې شوې موږ څو ورځې روژه ونیوله او څرنګې زر زر تېرې شوې دا هغه د برکت او د خیر نه ډکه میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې عبادتونو ته لس چنده اجر ملاوي په دې کې رب العالمین نیکۍ زیاتوي په دې کې اجر زیاتېږي ثواب زیاتېږي دا د قرآن میاشت ده دا د عبادتونو میاشت ده دا د تلاوتونو میاشت ده دا د نفلونو د سنتونو میاشت دا د ذکر اذکار میاشت دا د نومي عبادت میاشت ده چې کوم زمونږ او ستاسو په دین کې مشروع او جایز ده دا هغه میاشت ده ورونو چې هر شپه رب کائنات د جهنم مستحق خلقی دا الله جل جلاله نافرمانی کړي الله یې غصه کړي الله یې خفه کړي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پیمال کړي دي داغه سنت پیمال کړي دا الله او رسول مخالفي دشمنی ولکړي رب العالمین ذات بابرکات د رب العالمین پروجی حرم افتکی دروجی حرش پکی الله جل جلاله د جهنم مستحق خلق د جهنم نه آزادی الله جل جلاله دې ما او تا په دغه خلقو کې حساب کی چې الله جل جلاله د ور نه آزادی او د جنت مستحق ګرځي ورونو روزه یو څه آداب لري دی میاشت کې هر یو عبادت دا مشروع دی چې کوم په دین کې جایز دی هغه دی میاشت کې شته یو هغه عبادتونه دي چې موسم پورې خاص دي
لکه حج شو هغه به په خپل ټیم باندې کې خپل ټیم چې راشي نور هر یو مشروع کار په دین کې هغه په روژه کې دا پکار نومې ناروا هغه کار چې الله او رسول ور باندې خفه کیږي او د الله او د رسول مخالفت هغه پر خودل پکار دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه مبارکي چند آداب بیان کړی دي چې یو سړی روزهداري روزه نیسي باید یو څو آداب دي باید دغه خیال وساتي د هغه آداب اسلامی مطابق باید منګ او تاسو روزه ونیسو نو اجمالی د هغه آدابونه یو ادب ما بیان ک چې هر ناروا کار دا پر فضل پکار دي هر جایز او مشروع دین کار هغه پروژه کې کول پکار دي بعضی هغه آدابونه ورونو یو دا دی چې پېشمنه بکې بعضی خلکو دا عادت دی نا وخت ود کیږي وبوس ويره پښمنی ته ضرورت نشته ورونو پښمنی کول سنت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تصحروا فإن في السحور برکه تاسو پښمنه کوي په دې کې برکت دوهم بل د آداب هغه دا چې کله زمنګ استاد دین د دوو کسانو گواهی ضرور په هر شي کې چې گواہی کیږي دوه گواهی به پیش کیږي خو لیکن د روزي میاشتې کې یو سره گواہی وکي دا به مقبوله وي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای وای صحابه کرام هر یو کوشش کوو چې میاش ویني د روزه ما ولیدله اورارم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم می خبر کو چې ما میاش ولیدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه شهادت قبول یو کس گوی ورته نو د یو کس گوی د رمضان مبارک کې دا قبول ده دریم آداب داری چې روزمات ټیم کې کله چې نمر فریوزي زمونږ استاد ملکونو کې لږ مشکلات دي خو لیکن دلته په خپل ټیم باندې د ماښام اذان کوي خپل ټیم کله چې ماښام شي نو په هغه ټیم باندې اذان کوي دا تاخیر کول دا غلط کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما زال هذا الدين ظاهرا دا دین به همیشه ښکاری غالب وي تر څو چې خلک روزمات ټیم کې تلوار کوي چې څنګه نمر فریوزي اذان وشي فورا روزه پکار ده چې ماته شي زمونږ استاد د بعضې خلکو د بعضې سپینګیرو د بعضې ملایانو دا عادت دی چې نمر فریوزي وای 20 منټه صبر وکړي 15 منټه صبر کوي وای ودرېږه چې خش پر راوخیږي دا ورونو دا د آداب اسلامي نه خلاف دی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلاف دی چې څنګه تاکید وکړه چې نمر فریوتو خو یقیني شو فریوت یو ځای کې په اوچت غر باندې چیرې نمر نه ښکاري 2 منټه ورته صبر وکړه بیا بعد دغې نه اذان وکړه روژه ماته کړه که چیرې یو سړی داسې علاقه کې چې هغه اذان اوري نو اذان ته باید صبر وشي اذان ته صبر وشي چې کله اذان وشي بعد دغې نه ماته شي خو که یو سړی داسې علاقه کې چې هغه اذان نه اوري نو هغه به د خپل ټیم خیال ساتي چې څنګه نمر فریوزي 2-3 منټه دې صبر وکړي بعد دغې نه دې افطاري کوي ورونو نو کم خلک چې په روزماتي کې تاخیر کوي 10 منټه 15 منټه 20 منټه دا ورونو ما په خپل لیدلي دي زه ډېر داسې ځایونو کې حاضر شوی یم وایي صبر وکړئ شپه لا نه ده راختلې د ماښام خبره نه کوي وایي شپه را نه ده راختلې چې شپه راوخېږي نو بعد د هغې نه به مونږ روژه ماتو
نو دا هغه جاهلانه رواجونه او رسومات دي خلاف سنت. ښه تاکید پکار دی چې لمر پرېوځي نو فورا بیا روژه ماته پکار دی. بل د روژې د آدابو نه دا دي ورونو چې نبی علیه صلات وسلام هغه به په قجوره باندې روژه ماتوله. یو هغه قجوره ده چې رطب ورته دلته وایي، هغه نمجنه قجوره. یو هغه قجوره ده چې دلته تمر ورته وایي وچ. نو که رطب میلاویږي هغه باندې وشي، که هغه نه بیا په عام قجوره باندې روژه ماته شي. دا د نبی علیه صلات وسلام سنت دی ورونو. یو سړی دغه وس کې نه نن سبا یو پاکټ کې قجوره خرڅېږي چې ټوله میاشت کېږي، نیم دینار باندې و نیم سوه فلسه باندې هغه میلاویږي. نورونو کوشش وکئ، دا دین دی چې یو قجوره دي روژه په قجوره باندې ماتوئ. دا سنت دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل د روژې د آدابو نه دا دي چې کله روژه کېږي، روژه ماته ټیم شي، نو دغه وخت کې دعا راغلی ده. صحابه کرامو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه ټیم کې دعا کوله. 2 منټه 3 منټه پاتې دي، بیخي د اذان ټیم دی، نو دې وخت کې که یو سړی دعا کوي دا جایز ده، بلکې الله جل جلاله دغه ټیم کې دعا قبلوي. نو دې وخت کې دعا کول سنت طریقه ده، دا دین دی، جایز دی. که هر څوک کوي کوشش دی وکړي. ټوله روژه کې د رمضان د اول شپې نه نیولې تر اخر شپې پورې دا وخت دا مستجاب الدعوات دی ورونو. روژه کې الله جل جلاله د چا دعا نه واپس کوي، الله یې وله قبلوي. نو ټوله روژه کې دعا کول پکار دی، زور لګول پکار دی ورونو. یو سړی دغه مستجاب الدعوات وخت کې دعاګانې وکړي. دا هغه وخت دی ورونو چې زمونږ او ستاسې دین، زمونږ او ستاسې خوږ پیغمبر مونږ او تاسې ته ښودلی دی. دې ټیم کې زور لګول پکار دي چې څونه دعاګانې، استغفار، اذکار، دا دعا کول پکار دي. کوم ځای کې چې دعا راغلې ده متاسفانه هغه ځای کې مونږ او تاسې پښتانه بیا دعا کې کمزوري نه کوو. خو چې کوم ځای کې دعا نه ده راغلې بس زور لګوو بیا وایي دعا وکړئ. دعا خو څه ناروا کار نه دی. نو ورونو د دعا ټیم پیژندل پکار دي چې کوم ټیم کې دعا شوې ده، ځکه دعا دا یو عبادت دی، دا یو مشروع دینی کار دی. دا دعا نبی علیہ السلام کړې ده، صحابه و کړې ده. کوم ټیم کې په کوم ځای کې چې نبی علیہ السلام دعا کړې موږ به کوو، چې کوم ځای کې نه ده کړې نو هغه ټیم کې هلته دعا بیا نه ده پکار. هغه ځای کې دعا کول بیا خلاف سنت. نه دعا د پاره خپل ځایونه دي، یو د هغه ځایونو نه ورونو دا روژه مبارکه ټوله میاشت ده، خصوصا افطاري ټیم کې. په دې ټیم کې الله جل جلاله دعا قبلوي. دارنګه کله چې افطاری منګه کوو دی وخت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه الفاظ ویلي دي. یو سړی چا سره میلمه ده هغه ول افطاری راوړی ده، هغه د فارغ جدا دعا ویلي ده. یو سړی خپل افطاری کوي، یو سړی خپل افطاری کوي. او دارنګه دونه اهتمام نبی علیہ السلام کړی دی چې کله روژه ماته ختمه شوې ده د هغې نه وروسته بله دعا کړې ده. دا تاسو سره په جوماتونو کې اکثره واړې وړې رسالې پرتې، دا 3 قسمه دعاګانې ټولې په هغې رسالو کې منقول دي او راغلي دي. پکار ده چې دغه دعاګانې، دغه الفاظ موږ او تاسې یاد کړو او هغه الفاظ باید موږ او تاسې ویو. یو د هغې دعاګانو نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي ده او افطاري ټیم کې یو د هغې الفاظو نه هغه دا دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کم منقول دي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تند ختمه شوله، زمونږ رګونه خړوبه شولو او ان شاء الله زمونږ اجر ثابت دی. الله جل جلاله موږ له اجر لیکلی دی. یو سړی چا سره میلمه دی، هغه میلمه به کوربه ته دعا کوي: افطر عندكم الصائمون، افطر عندكم الصائمون. تاسو سره روجهدار او خلکو روژه ماته کړل،
او الله دې ستاسو طعام قبول و منظور کی. دا د نبی علیہ السلام نه دغه منقول ده او راغلی ده. دارنګې په دې وخت کې روژې د آدابونه یو د شپې زیات مونځ کول دي. نور کله که یو سړی قیام اللیل نشي کولی، تراویح شو، قیام اللیل شو، دا روژه کې ورته تراویح وی، نور عام دا قیام اللیل دی چې نبی علیه صلات وسلام یو شپه هم نه دی پرېښی. نو نبی علیه صلات وسلام په روژه کې قیام اللیل ته ډېر زور لګولی دی او زیات نفلونو عبادتونه یې کړي. ورونو کثرت باندې رب العالمین ټیک د خوشحالیږي، خو چې د نبی علیه صلات وسلام په طریقه باندې زیات مونځ د نبی علیه صلات وسلام په طریقه باندې دا ښه ده. خو کس مونځ زیاتي او د خلاف سنتي د هغې قومه معلوم نه وي، جلسې معلوم نه وي، سجدې معلومه نه وي، رکوع معلومه نه وي، هسې ورزش یې شروع کړی ورزش کوي، دې عبادت باندې الله او رسول ورونه نه خوشحالیږي. لږ مونځ پکار دی خو ښایسته مونځ پکار دی. یو سړی 8 رکعته تراویح کوي خو لیکن تیز یې کوي، د رکوع د قومي او د سجدې پته نه وي، هغه دې 2 رکعته وکړي 8 رکعته دې نه کړي. یو سړی 20 رکعته کوي خو په تیزه او په منډه باندې کوي، نو د 20 رکعتو نه 8 رکعته بهتره دي خو په صحیح په قلار او په طریقه باندې وشي. یو سړی 40 رکعته مونځ کوي، ټول راغلي دي، جایز دي. 40 رکعته مونځ په تیز او په منډه کې د هغې نه 20 رکعته افضل دي. څونه زیات عبادت وشي افضل دی، خو د نبی علیه السلام په طریقه چې رکوع معلومه وي، سجدې معلومه وي، قومې معلومه وي، په دغه طریقه باندې عبادت پکار دی. ورونو ورزش نه دی پکار چې ورزش یو سړی کوي، په طریقه باندې عبادت چې کوم الله او رسول ویلي دغه عبادت پکار دی. دارنګې د روژې میاشت کې د قرآن عظیم الشان تلاوت، نبی علیه صلات وسلام نه به جبریل راته او مستقل هر میاشت باندې به د قرآن کریم گردان او تلاوت کو. نو زیات تلاوت کول دا د روژې د آدابو نه دي. ورونو چې کله تاسو سره ټیم ملاویږي نو زور لګوئ قرآن عظیم الشان ته چې د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړئ. راځه چې ما او تا د ځان سره سوچ او فکر وکړو چې نن 5مه روژه ده چې ما او تا څو سپارې قرآن شریف تلاوت کړی دی. دا نه د پکار پښتانه متاسفانه قرآن عظیم الشان په تلاوت کې پښتانه ډېر زیات کمزوري دي. ښه ښایسته غیرت ورپکې دی، دین کار باندې خوشحالیږي، مړانه پکې ده، توره ورپکې ده، خو کله کله بس یو سړي کې فطرتي عادتي الحمدلله ډېر خلک شته کېدای شي اوسه پورې قرآن هم پکې ختم کړی، 10 سپارې 15 سپارې ویلي، خو عموما موږ دا خبره کوو. نو قرآن عظیم الشان ته زمونږ او ستاسې ملا ماتې ورونو مړی راس کړه چې وشي نو د مصیبت او غم وخت کې بیا ګورو وایي چې ته یو قاري صاحب راولي، یو ته ټلیفون کوي، بل ته ټلیفون کوي، قاري صاحب راشي وایي چې موږ مړي وخت موږ له تلاوت کوي. دا هم هغه خلاف سنت تلاوت دی ورونو. د قرآن د تلاوت خپل ځای نه دي، دې ته ویلی شي شهر القرآن. زور ولګوه مسلمانه پښتونه وروره، مسافره وروره زور ولګوه روژه میاشت کې دې وخت کې تلاوت وکړه، دې وخت کې ختمونه وکړه، دې وخت کې چې د څونه وس کېږي هغونه وکړه. خو مړي وخت کې دعا راغلی ده، خو لیکن د قرآن تلاوت دا نه د نبی علیہ السلام نه منقول دی، دا نه د صحابه کرامو نه منقول دی، دا نه د ائمه کرامو نه منقول دی، دا نه د تابعینو نه منقول دی، دا رستنی خلکو داسې ناکاره مولینو شروع کړی دی. الله به ورته سزا ورکوي چې کله دا کار ناکاره کار چا شروع کړی. متاسفانه کله چې موږ د حق بیان کوو هغه ورځ ما تاسو ته خبره وکړه چې ورونو زما د یو کال نه اراده چې زه تاسو خبرو ما کله چې موږ خطبې ټیم کې دعا کوو نو دغه ټیم کې زموږ ورونه لاس اوچتوي په زوره امین ورسره وایي. نو ما تاسو ته وویله چې دا لاس اوچتول او په زوره امین دا د نبی علیہ السلام نه دی راغلی، دا د صحابو نه دی منقول. نو زما همیشه اراده چې زه تاسو دا تنبیه درکړم چې لاس مه اوچتوئ، په زوره امین مه وایئ، پټ امین پکې ووایئ، خو لاس اوچتول پکې نشته. نا یو مرګري خبره کلی و چې دا مولانا صاحب چې دا خو به وابینې موږ د دعا نه منې کوي. د الله بنده موږ تا ته صحیح خبره ښیو، حق لاره درته ښیو. که زما سر پې لاړ شي الحمدلله د نن تاریخه پورې چې ما ته حق میلاو شوی دی، حق راته پیدا شوی مې پېژندلی دی، ما یې کتمان حق نه دی کړی. زه به حق بیانوم تاسو ته چې زما غاړه د قیامت پر ورځ تاسو ته خلاصوي.
نو بیا مسؤلیت ستا دی زما پښتون وروره، زما مسافر وروره، زما دا حرص چې زه تا ته حق بیان درته وکړم او تاسو په رب باندې یقین وکړئ. که چیرې یو کار جایز او ما ته فتئ او زه تاسو ته ونه وایم، زما کوشش دا چې زه په اول په هغه باندې عمل وکړم. الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق پرې راکړي. خو چې یو کار ناروی او ته قیامت په ورځ باندې زما ګریوان ته لاس اچې، نو زه د اوس نه خپله غاړه خلاصوم. موږ الحمدلله پخوا هم خلاصه کړې ده، بیا هم غاړه خلاصه کړې ده او بیا هم غاړه خلاصوو. حق وینا دا به موږ چې موږ کې تر څو پورې موږ کې څه موجود دی، دا حق بیان به موږ کوو تاسو ته. خو دا خبره مه کوئ، سبا دا خبره ته نشي کولی چې ولا موږ خو د خپلو ملایانو نه دا خبره اوسه پورې نه ده اورېدلې. نه، تا واورېدله، سوچ او فکر خبره باندې وکړه، سمج او سوچ سره خبره واوره، ښه سوچ او فکر پې وکړه. یو سړی تا ته وایي چې دا کار د نبي علیه السلام نه منقول نه دی، هغه نه دی کړی، صحابهو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، ائمه کرامو نه دی کړی، دین نه دی، وروره مې کوه پې ګناهګارېږي. دا کار مه کوه. ويحسبون انهم يحسنون صنعا. ډېر خلک ناروا کار کوي، وایي چې دا دین دی، ناروا ته دین وایي. نورونه دا ډېر زیات افسوس دی چې ناروا کار ته یو سړی دین وایي. دا جدا جرم دی چې ناروا کار هم کې او بیا ناروا ته دین وایي. دا دوم جرأت دی په الله او رسول باندې چې ناروا ته دین وایي. نورونو دې وخت کې زیات تلاوت پکار دی. کم ځای کې چې تلاوت راغلی دی په هغه ځای کې د قرآن تلاوت پکار دی، هغه کې عبادت پکار دی، په هغه ځای کې دعاګانې پکار دي. کم ځای نه چې نبی علیه السلام منع فرمایلی ده یا یې نه ده کړې، هغه ځای نه ځان ساتل پکار دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. الله دې زموږ او ستاسې روژه، عبادت، قیام اللیل دا ټول قبول و منظور کړي. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر الكتاب، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم اهلك اليهود والنصارى الظالمين المعتدين على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخرب بنيانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم أصلح شبابنا وشباب سائر المسلمين. اللهم أصلح أمورنا وأمور سائر المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله كم خلق تشريف فرمادي. الله ذي شرعي حاجتنا فركي. الله زمن گناهونه معاف کی. الله زمن درجه بلند کی. یا الله د سر مال حافظ و ناصر شي. یا الله گناهونه معاف کی. یا الله د آفتونو مصیبتونو نه وساته. الله د آفتونو مصیبتونو نه وساته. الله که چا مړی شوی الله ته مړی وبخي. الله ژوندو پسماندگانو ته صبر جمیل ورکي. الله نور آفتونو مصیبتونو نه وساته. یا الله بچی ول دیندار متدین کی. یا الله ستا متعی کی، د خپل مور پلار متعی کی. الله تی دیندار کی. یا الله د ګناہوں نه بچ کی. یا الله ستا په دین باندې روان کی. یا الله کم خلق چې ناروا باندې
روان دي الله ته د نارواونه بچ کی الله ته ټول مسلمانان دیندار متدین کی الله صاف دین باندې روان کی یا الله مونږ ته هغه لار وخه چې تا ته رسیدلی الله زمونږ روزه قبول او منظور کی یا الله زمونږ زکات قبول او منظور کی الله زمونږ عبادتونه قبول او منظور کی الله نومي مسلمان چې چیرته ده او مصیبت ده الله مصیبتونه ته لري کی الله د آفتونو نه په امان کی الله ته خوشاله کی الله دین دنیا خستك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح